خو د 19 دسمبر 2021 نه ارتلې په اربونو روپۍ په دا سیسټم باندې ولګېدې. په اربونو مقابله کې موږ این سیلا 20 سیلا تر اوسه پورې 1000 روپۍ فنډ نه میلو. آیا چې دومره ضروري و کولو دی اوسه پورې د اختیارات و د مراعات ویلې نه میلوي، یا چې ضروري نه و د قومي خزانې د په اربونو روپۍ څخه خرج کړي. دا مطالبه مونږ ډیر وخت نه کوو. خیر د این سی وی سی چیرمنون و سره ممبرز په دا خبره باندې مجبور شول چې مونږ روډونو له ووځو. شرم خبره خودارو چې دا لویې مقامتي حکومتونه مقامي نو که ګورنمنټ مخلص وي و هغه بیوروکراسي مخلص وي، دغه لاندې طبقه په د این سی او په وي سی طریقه باندې ارخطای شي و دا د سیټل ایریو برابرېدای شي. خو په دا کې که دا بنیادي کېږي چې تقریبا 21-22 مهینې وشوې چې فنډونه خو ډېره لرې خبره رو، دفتر خو ډېره لرې خبره رو چې د دغ شین کارډ نه علاوه یو داسې این سی وي سی نشته چې دغ پښتونخوا حکومت مونږ لرو کړی. آیا چې په دغ سره میکانیزم نه و، روډ میپ ویسا نه و، سټرکچر ویسا نه و، دا دومره په لکونو قبایل یې ویلې دغه ستونزې سره مخ کړل، دغو دوکو سره یې مخ کړل. آیا مو یې ویسي چې 5-6,000 او 12,000 بودیدو کې هغو مساله په دا کارډ حل کیږي؟ آیا مونږ هغه مطالبه کوو چې هغه غیر قانوني دو؟ نه. نو مونږ چې تونه قانوني اختیارات غواړو، قانوني مطالبه کوو، نو دا په دفترو کې نسخه لویلې په دا باندې غور نه کوي. اوله خبره خو دا چې کوم تیر حکومت و هغه مونږ په دا خبره ډاچ کړو چې د 2019 اکټ لاندې مونږ الیکشن کړی و، شپه په شپه چینج شو. بیا چې چینج هم شو پسې کیارټیکر چې کوم نګران حکومت راغلو هغه هم داسې ویده رای چې لکه څنګه مخکې ویده و. خو دا خو غیر قانوني هم نوستی ځکه چې په این کې په 90 ورځې کې حکومت دا اوس نوست څه لري چې داسې اختیار شته. مونږ وی سی این سی جمرود لنډي کوتل و بوړې تحصیل په سطح د احتجاج دی و دا به 18 تاریخ نه بعد پېښور له د ټولې صوبې په سطح باندې ویرې شفت کېږي و دا اختیارات پې مونږ د قانون و تعیین لاندې بالکل په دا جدوجهد داخلو. دا نه بهتره خبره دارو چې مونږ د غورځېدلی وي سی این سی، مونږ د کمزوري خلک، مونږ د ویرونې کوڅې، مونږ د بجلې پکې نشته، مونږ لښتي و روډونه ټول ویرون دي. دغو له فوري فنډ مهیا کړي و دا ترقیاتي کورونه این سی و وي سی چیرمن په تور وشي. و سره دا خبره مې اضافه کوم چې ځینې نوټیفیکیشن یې کړي چې ډیټ و برت په دا ته ساین کولی چې نورې نوټیفیکیشن نشته. مونږ لا د این سی وي سی لا دا نوټیفیکیشن هم وکړي چې تو په حلقه کې کوم سکولونه یي دا به تو لاندې وي دي خو نوټیفیکیشن یې هم دی نه غواړو. و سره یې چې کومه نکاح فارم دی، کوم ډیټ دی، کوم برت دی، کم نور سرکوري د فاتر او فایلونه او د مثالونه ټول دي، دغو ټولو ته باقاعده نوټیفیکیشن غواړو. تش پاوجادو مونږ بالکل نشو کولی. وسرات اعزازي هم غواړو، سیکټرین ته غواړو، دفتر هم ته غواړو، خو په سوال یې هم ته نه غواړو. دا دغو ټولو حق دی. حق هم دی که نه هم دی. ټولو دا مطالبه دا جایزې مطالبې دي او مونږ د احتجاج په دغه